کله چې نبی علیه السلام پیغمبر شو او وحی پرې راغله د حرا غار نه کور ته ستون شو. د خپلې مېرمنې خدیجې رضی الله عنها نه یې غوښتنه وکړه تر څو پټې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایي یېرېدلی و. د یو څو ساعتو تېرېدو نه وروسته کله چې عادي حالت ته وګرځېد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅېد او د خپلې مېرمنې خدیجه رضی الله عنها سره یې ټوله کیسه شریکه کړه. نو مېرمنې یې ورته تسلي ورکړه او ورته یې وویل تا کې ډېر ښه صفات موجود دي او تا به الله سبحانه وتعالی نه ضایع کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې صفات یاد کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل پر تا کې خو د خپلولي د پاللو صفت دی او همدارنګه د غریب سړي بوجونه پر ځان اچوي او بل دا چې په تا کې دا صفت دی چې بیکاره خلکو ته کارونه پیدا کوي، میلمه ته میلمستوب ورکوي او که په چا باندې په حق لار کې کوم مصیبت راشي نو ته ورسره مرسته کوي. دا هغه صفتونه دي چې د دې په واسطه الله سبحانه وتعالی دا لیونتوب یا کوم بل مصیبت ته نه پرېږدي نو الله سبحانه وتعالی دې حفاظت کوي. بیا یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره واغست او ورقه بن نوفل چې د خدیجې رضی الله عنها د تره زوی دی او یو عمر خوړلی سړی چې په تورات، انجیل، عبراني، سوریاني او عربي ژبه پوهیږي، یعنی د عام اسلام مطابق د هغه وخت یو ملا او عالم و. دې سړي ته یې بوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ده سره واقع شوې کیسه ټوله بیان کړه. نو ورقه بن نوفل ورته وویل هذا ناموس الذي انزل على موسى، دا هغه ملائک دی چې په موسی علیه السلام به نازل کېده او ورته به یې وحی کوله. نو ته د دې امت نبي جوړېدونکی یې. دا زیری یې ورته ورکړ. ورقه بن نوفل خدیجې رضی الله عنها ته ورزیاته کړه او ورته یې وویل چې ده ته ووایه چې کلک شي ځکه چې دا انسان د دې امت نبي دی. او د دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې مخ ورواړو او ورته یې وویل چې ارمان دی زه ځوان وی په هغه وخت کې ته سره کلک ولاړ وی چې دې قوم به ته د دې ځمکې نه ایستلې. نو که چېرته دا وخت په ما راغی او زما په ژوند کې دا حالت راغی نو زه به تا سره کلک ولاړ یم لکه یو ملګری. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبرې باندې ډېر تعجب وکړ او ویې ویل آیا دا خلک به ما وباسي د دې مکې نه؟ نو ورقه بن نوفل ورته وویل هو، هیڅ یو نبي داسې نه دی راغلی چې حق یې بیان کړی وي او د هغه قوم هغه ویستلی نه وي او ضرر یې ورته نه وي رسولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په ذهني ډول په دې خبرو باندې تیار کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه تعجب وکړ چې زه خو دې خلکو ته ډېر محبوب یم او دا خلک ما سره امانتونه ږدي او ما ته صادق او امین وایي نو دا خلک به ولې ما وباسي. د دې ذهني تیارتیا نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورقه بن نوفل نه بېرته خپل کور ته ستون شو. لا لږې ورځې نه وې تېرې شوې چې ورقه بن نوفل په خپل مرګ وفات شو. دا چې نور څه پیښیږي او څه به پیښ شي په راتلونکو ویډیوګانو کې به پرې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.